السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې راته روغ اوسئ. څرنګه چې تاسې پوهیږئ د انګلیسي زده کړې لپاره زمانې ډیر زیات ضروري دي. که غواړئ انګلیسي زده کړئ حتما باید تاسو دغه 12 زمانې زده کړئ او د هغې له جملې نه نن تاسو ته سمپل پرزنټ ټنس تشریح کومه په لنډو نقطو کې. یعنی ما یې هغه نچوړ راټول کړی چې وبشئ کولی چې زده یې کړئ انشاءالله تعالی. لومړی له دې ځایه پیلوو. لومړی سمپل پرزنټ ټنس یا ساده حال زمانه هغه زمانه ده چې موږ ته یو عمومي حقیقت ښیي، جنرال فیکټ موږ ته ښیي. مثال په شکل سن رایزز ان د ایسټ، یعنی لمر چې دی له ختیځ نه راپورته کیږي. دا وګورئ یو حقیقت دی که نه دی. یا هم الله از وان، الله چې دی یو دی، حقیقت دی. یا هم هی سپیکس انګلیش، هغه انګلیسي غږیږي، یو حقیقت دی. دوهم ریګولر اکټیویټي موږ ته ښیي، ریګولر اکټیویټیز موږ ته ښیي، هغه په منظم شکل چې یو فعالیت مخته ځي په ترتیب سره. مثال په شکل I work on Saturday، زه چې دی د شنبې په ورځ کار کوم. یا هم بل مثال she goes to park on Monday، هغه چې دی د دوشنبې په ورځ چې دی هغه پارک ته ځي. ګوره دغه دوشنبې په ورځ هر وخت دا ځي که نه، یعنې هغه منظم ترتیب سره روان دی، ریګولر دغه کار انجام کوي، یعنې دغه کار چې دی په ریګولر شکل مخته وړي. دریم سکیجولز یا هغه چې فیوچر پلانټ اکشن وي، یعنی په دغه ترتیب سره په سمپل پرزنټ ټنس چې دی یو فیوچر پلانټ اکشن موږ ته ښیي. مثال په شکل we go to حج next week، موږ چیرته ځو؟ حج ته ځو راتلونکې هفته. دا وګورئ یو راتلونکې جمله ده که نه ده، یعنې د فیوچر ټنس هغه جمله ده، خو دلته په پرزنټ کې که چیرې په دغه شکل ولیکل شي نو څه کوي، دا د فیوچر هغه اګزلري کې استعمال شي نو موږ ته هغه فیوچر معنا راکوي، یعنې موږ راتلونکې هفته چیرته ځو؟ حج ته ځو. یا دویم مثال I have exam tomorrow، زه سبا ته امتحان لرم، یو فیوچر جمله دی که نه دی. څلورم ډیلی اکشن، دا چې دی موږ ته یو ډیلی اکشن ښیي، هغه اکشن ښیي چې روزمره واقع کېږي. مثال په ډول she goes to school every day، هغه چې دی هره ورځ مکتب ته ځي. یا Ali is busy in office every day، Ali چې دی وایي مصروفه وي هر وخت په حافظ کې. ګوره روزمره دی که نه دی. دغه یو څو خبرې وې چې د دې د هغه تعریفونو نه مو راخیست و، تاسو ته مو تشریح کړه. د سمپل پرزنټ ټنس سټرکچر یعنی جوړښتونه. مثبت جمله له موږ سره دی سبجیکټ پلس ورب پلس کمپلمنټ. سبجیکټ یعنی فایل، ورب معنا فعل او کمپلمنټ د جملې مکملونکی. دا مثبت جمله شوه. منفي جمله په دې شکل ده سبجیکټ پلس ډو ډاز پلس ناٹ پلس ورب پلس کمپلمنټ. او سوالی بیا ډو ډاز سره کوئ، بیا سبجیکټ لیکئ، ورب لیکئ او کمپلمنټ لیکئ په دې شکل سره. همدارنګه منفي سوالیه بیا په دې شکل ده ډو ډاز پلس ناٹ پلس سبجیکټ پلس ناٹ and پلس ورب کمپلمنٹ. اوکې، دا زموږ لپاره د هغه اکشن سټرکچر یا جوړښتونه دي. سټیټ لپاره تاسو کولی شئ دا لاندې استعمال کړئ، لکه سبجیکټ ټو بی پلس کمپلمنټ، او دا مثبته جمله شوه. منفي لپاره ټو بی سره کوئ، سبجیکټ لیکئ او کمپلمنټ لیکئ. منفي لپاره بیا هغه سوالیه و پورته، نو منفي بیا داسې ده چې سبجیکټ پلس ټو بی پلس ناٹ پلس کمپلمنټ. اوکې، دا لومړی مثبت، بیا سوالیه او بیا منفي. په دې شکل سره هغه سټرکچر دی چې تاسو کولی شئ استعمال کړئ. او همدارنګه د آی یو وی د لپاره ډو استعمالیږي او هی شیټ لپاره ډز استعمالیږي. که چیرې تاسو کومه پوښتنه لرئ یا کوم مشکل لرئ په دغه سمپل پرزنټ ټنس کې، حتما یې کمنټ کې ولیکئ. او د بیا ځل لپاره چې زه یو له نوي ویډیو سره حاضرېږم، په الله مو سپارم.